کې معاملات غلطي حج دې نه قبلېږي چې رور سره د معاملات غلطي مونځ دې نه چې دا ناصر خان او دا جان کاکا او دا ورسره دا بچي دارونه دا پرون زړه خپاو نن الحمدلله زړه خوشحاله شو او ما وختي مو ویلې چې سهار ورک ماښام پیدا هغې ته خلک ورک نه وي دا اوس هم رونه دي او بیا به هم رونه وي او بیا به هم رونه او ګاونډیان دي وایي خانان به بیا سره خانان وي پکې ولاړ چې د رامبېل چامبېل ګلونه الله خوشحاله کړي او د دې خاندان د دې کور چې کوم موږ ته د دغې واقعې نه مخکې کوم هغې سره زموږ ورورولي زموږ ګاونډتوب زموږ کلیوالي وه انشاءالله د نن ورځې نه پس به هغه ورورولي هغه ګاونډتوب هغه کلیوالي به انشاءالله او هغه دوستي به یو ځل بیا به انشاءالله زموږ ټول دوسته یو ګاونډي ته لږ ولې ټیټ کا په دې باندې سم نه کېږي ولې ټیټولو باندې قسم په الله کوي په خپل منځ کې معاملات غلطي حج دې نه قبلېږي چې رور سره د معاملات غلطي مونږ سره د معاملات غلطي وروره ستا چې کوم دی زکات نه قبلېږي ستا چې کوم دی تبلیغونو له تګ نه قبلېږي ستا چې کوم دی په خانګاه کې چې کوم دی ذکر او ذکرونه نه قبلېږي ستا که دا ټول هر څه قبلېږي نو هله به قبلېږي چې ستا معاملات د بل مسلمان سره ټیک شو د رور سره دې ټیک شو د ګاونډي سره چې کوم دی ټیک شو نو ته پوه شه چې زما مونځ هم قبلېږي زما حج هم قبلېږي زما چې کوم دی ټول چې کوم دی دا نیک اعمال قبلېږي نن مونږ چې کوم دی دعا کوو دعا نه قبلېږي ولې معاملات زموږ خراب دي نو مهرباني وکئ دا ټول ځوانان دا کوم چې دا مونږ دلته کې ناست یو چې مونږ اول په خپلو کورونو کې بیا دقسې چې کوم دی په خپلو اجرو کې په خپلو اجتماعاتو کې مونږ په دې خبره باندې زور راوړو چې اول زما خپله معامله ټیک شي او دقسې چې کوم دی بل کوم د معاملاتو د ټیک کولو چې کوم دی واز و نصیحت وکړم د الله ګواه دی چې کله د یو مسلمان معامله ټیک شوه بغیر د حجونو نه بغیر د عمرو نه بغیر د زکاتونو نه بغیر د ذکرونو نه بغیر چې کوم دی د تبلیغونو نه انشاءالله دا تاسو له زه چې کوم دی یقین دهاني درکوم چې مونږ به چې کوم دی کامیابه یو په نزد الله که مسلمان ورور سره چې کوم دی مونږ معاملات چې کوم دی ټیک کړو نو مونږ له الله دا توفیق راکړي چې مونږ چې کوم دی معاملات چې کوم دی ټیک کړو دا کومه دا معامله چې وه چې در کومه پورې چې کوم دی ابتدایي خبره اتره وه روانه وه په دې کې زموږ نه مخکې مشران را پاڅېدو بیا پکې چې کوم دی مونږ نه چې کوم دی مشران را پاڅېدو مونږ نه چې کوم دی بیا پاتې شوه بیا زموږ نه پسته پکې چې کوم دی دارونه دا چې سفیر ور دي عصمت الله دي داسې فیاض حاجي صاحب دي دا پکې چې کوم دی را پاڅېدو نو همدقسې چې کوم دی کله پکې چې کوم دی وروره ولی خان رور دي منډې وایي کله پکې چې کوم دی نقیب دي منډې وایي کله پکې چې کوم دی عصمت الله رور دي منډې وایي خو در کومه پورې چې کوم دی مونږ دا په دې خپل ګیروان کې په خپله باندې نه کتلي مونږ مطلب مدیانو کور نه جوړېږي او چې کله په خپل ګیروان کې وکتلو او بل هم د ځان نه زیات عزتمند وګڼلو نو الله به چې کوم دی معاملات په خپله چې کوم دی چې په کومه معامله مې اختلاف وي هغه ستا الله ټیک کوي خو چې ته ویې ځېمه نو قسم دی که نه به زه شم او که نه به ته شي او چې کله دې ویل چې مړه به سمتې یاره زما دا سر دې لږ ټیټ وي نو خدای پاک به هم چې کوم دی د غم نه خلاصوي خدای پاک به هم د دشمنو نه خلاصوي دا ګوره دا تقریبا د اتو اتنی مجربو معامله وه ډېره غټه معامله وه د دواړو په کورونو کې ښه ډېرې ټوپکې شته دی د دواړو په کورونو کې ښه ډېر ځوانان شته دی د دواړو په حکومت کې ښه وزده شته دی د دواړو فریقو په علاقه کې ښه په اثر رسوخ شته دی خو که نن چې کوم دی خدای پاک د ټوپک نه خلاص کړ که نن خدای پاک د بدۍ دشمنۍ نه خلاص کړ صرف په دې یو وجه چې یو بل ته سر ټیټ کړو الله تعالی دې دغه د سر ټیټولو د مسلمان په مخ کې د ګاونډي په مخ کې د رور په مخ کې دا توفیق دې الله مال هم راکړي او تاسو ټولو له الله درکړي چې مونږ یو بل ته سر ټیټ کړو او چې کله هم سر ټیټ کړو نو دا نوبت پاتې نه جوړي عزت به وي خوشحالي به وي امن به وي او وروره ګټې به وي دا کومه معامله چې وه که په دې جنګ شوی وې ځوانانو وینې به تویېدي تورسرې به سرتورې کېدي کونډې کېدي به په دې لارو کوڅو کې به چې کوم دی بې ستره کېدي منډې تړلې به چې کوم دی واخلي خو دې چې کوم دی یو بل ته سر ټیټ کړو الله تعالی دې دواړو له ډېر خیر او عزت ورکړي نو دغه کونډې نه کونډېږي دغه ځوانان به چې کوم دی نه قتلېږي دغه ویره به چې کوم دی نه تویېږي نن امن دی خوشحالي ده دا دې په یو کټ باندې دواړه ناست دي یو بل ته چې کوم دی د ورورولۍ لاس چې کوم دی ورکړو او همدغه امید چې کوم دی ای د معاشرې ځوانانو د تاسو نه ټولو نه مونږ چې کوم دی دا لرو چې تاسو به په همیشه په هر میدان باندې یو بل ته انشاءالله سر ټیټوئ باقي چې دا کومه معامله وه نو دا معامله د دغه اتنیم جریبه ځمکې نه شروع شوه چې په دې کې تقریبا 5 نیم جریبه خرید چې کوم دی دا جان محمد لادي کړو دغسې 3 نیم جریبه خرید پکې چې کوم دی ناصر خان کړو او په دې باندې د دې دواړو
اختلاف چې کوم دی راغله یو بل سره خبره اترې بیا پکې چې کوم دی تګې راتګې وشي پکې یو ویډیو چې کوم دی په سوشل میډیا باندې وچلېده دا د سوشل میډیا دا ویډیو نن سبا چې کوم دی یو ښه خبره مونږ قطعاً چې کوم دی په سوشل میډیا باندې چې کوم دی نه کوو خو که کوم څیز کې چاته کنزل کړي وي که په کومه خبره چاته د چا نه چا پرتوګ اوښتی وي که کومه خبره کې خندا ډېرې که په کومه خبره کې بېعزتي ډېره وي نو زمونږ دا ځوانان کل چې کوم دی وروره عمدکه سوشل میډیا له زور ورکوي او عمده یو هم دغه کوي یو بل هم دغه کوي یو لوی ضلالت چې کوم دی جوړ کړي او عمومي چې نن وخت کې قسم په خدای چې موږ زیاتې روغې راغې کوو او بدۍ جوړې شوي وي نو د دې سوشل میډیا د استعمال نه جوړې شوي وي پرون ورځ په ښار کې موږ یو روغه کړې وه او 8 کسان په هغې کې چې کوم دی لګېدلي د سوشل میډیا د غلط د استعمال نه نو عمده معامله چې کوم دی چې دا ډېر طولې اخیستی و نو د دغه څیزونو چې کوم دی هلکه دا چې کوم دی قبضه ګروپ او دا او دا هغه او دا بس بیا چې کوم دی دا فلانې چې کوم دی دا چلو شو هغه نو دا خبره اترې د خلکو له چې کوم دی ډېره مزه ورکړي نو مهرباني وکړئ ځوانانو د سوشل میډیا غلط استعمال چې د معاشرې چې کوم دی منافي خبره اتروي د خاندانونو پکې منافي خبره اتروي د قومونو پکې منافي خبره اتروي نو د الله د رضا دپاره ګورې د دغه څیز نه چې کوم دی مکمل چې کوم دی انکار وکړئ دا قطعاً مه شیر کوئ دا یو جهاد دی په نن وخت کې ګوره بیا په دې کې دا څومره دا مشران چې ما یاد کړل چا به مې نومونه اخیستي دي چا به نه دا ستاسو مخامخ چې کوم دی ټول داس دي الله تعالی دې د دې اجر عظیم دې ټولو له ورکړي دې پکې ډېرې منډې ترړې والې میاشتې پکې چې کوم دی تېرې شوې خو په دې دواړو خاندانو باندې الله تعالی خپل فضل وکړو او د هغه فضل نتیجه دا ده چې ستاسو مخامخ ناست دي بیا د دې په منځ کې مشرانو چې کومه فیصله کړې ده نو هغه په دا ډول ده تر څه حده پورې چې د دوی کومه دا معامله وه نو په دې کې دا کم که 3 نیم جیره به دی او که 5 نیم جیره به دی د دې د ملګرو د دې موجوده د دغه ځمکې د نیم په نیمه د ګټې او د تاوان فیصله کړې ده دې سره سره چې کوم دی که د دې نه مخکې چې کوم دی وروستو پوله خرڅېږي پټۍ خرڅېږي نو یو داسې نه چې یو سړي نه دی چې کوم دی په زور نیسي نه چې کوم د دې وطن لارې په لاره باندې نو په هغې باندې چې کوم دی لکه دا دواړو د مشرانو دا فیصله کړې ده چې دا دواړه رونه چې کوم دی که هغه ناصر خان رور دی که هغه جان محمد لادي کور دی دوی به چې کوم دی په دې باندې مخکې چې څومره چلیږي نو د پیسو مطابق د ګټې او د تاوان مطابق په دې چې کوم دی په دې باندې نیم په نیمه باندې چې کوم دی کار کوي او نور باقي چې کوم دی زه نوره مخکې خبره اتره کول نه غواړم خو دا یوه خبره چې کوم دی ضرور کومه چې کومه مې درته مخکې وکړه یو بل له عزت ورکوي الله به هم عزت کوي د یو بل د بېعزتو نه ځان وساتئ الله به هم د بېعزتو نه چې کوم دی ځان ساتئ د یو بل چې کوم دی د امن لاره ورکوي الله به هم بچي ټول عمر انشاءالله په امن کې ساتي باقي زه شیخ شفیع اکبر رور هغه ته خواست کوم چې هغه پاسي او مخکې خبره مو چلی شیخ شفیع اکبر صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما دا نرخانه مسیدو سلودو پندو ملګرو امزولو مشرانو کشرانو السلام علیکم نن یو ډیره د خوشحاله ورځ ده او مشران یو متل کوي سحر ورک ماښام پیدا هغې ته خلک ورک نه وایي د نن نه څو میاشتې وړاندې یو معامله وه خطرناکه معامله وه د غم معامله وه خو الله پاک دې د دې دواړو فریقو د جان کاکا او د ناصر او د شاهد دي د دې دواړو دې خدای عزت وکړي مونږ یو کمزوري غوندې خلک یو خلکو خو پکې ډېرې منډې تړې والې وې ډېر خلک پکې انوالو خو مونږ یو 5 کسان پکې داسې شو چې مونږ ورته ویلي چې په یو کتاب هم نه پرېږدو مونږ له به واک هم راکوي مونږ له به ضمانت هم راکوي او مونږ له به اختیار هم راکوي خو د هغې د پاسه مونږ ورته کېناستو د شپې 1 بجه وه نیاز محمد حاجي صاحب و ډاکټر فرید الله په موقع نشته هغه و جان کاکا هم واک راکړو سره د پیسو سره د شتامو سره د دستخطه او ناصر خان دې واک راکړو سره د پیسو سره د دستخطه چې تاسو څه کړي دي مونږ ته قابل قبوله ده بیا مونږ راپاڅېدو نیاز محمد حاجي صاحب عصمت الله خان ولی خان زمونږ یو بل ملګری دی مشرف الله نامې د هغه په موقع باندې نشته خو چا چې څه کړي دي د خیر دپاره یې کړي دي مونږ چې څه کړي دي د خیر دپاره یې کړي دي خو زه بیا د دې د پاسه هم ویمه چې دا فیصله مونږ نه ده کړې مونږ صرف خواري کړې ده مونږ صرف قدم اخیستی دی دا فیصله شاهد خان او جان کاکا دا دوی په خپله کړې ده زه د دوی د عظمت ته سلام کوم چې مونږ صرف
هغه قدم پکې د خیر اخیستی دی او ټول کار دی په خپله جوړ کړی دی څنګه چې دی ورور مې ویلې چې د معاملې په خپله ټیک نه کړي نو بل یې نه ډیټوي ده ویلې چې سر ټیټ که خو زه د سر ټیټېدو نه ویم زه یم چې ورور دوست ته یو ګاونډي ته لږ ولې ټیټ کا په دې باندې سم نه کېږي ولې ټیټولو باندې قسم په الله کوي سم کېږي او خاص کر په مونږ خو تېره ده په جان کاکا هم تېره ده په شاهد هم تېره ده مونږ د 500 نه وړېدلي یو خو دې بچو ته وګورئ دې ځوانانو ته وګورئ او خاص کر دې ځوانانو ته وایم چې تاسو خپل ځان ته وګورئ بچې مونږ به په میاشت کې یو جوړه اخیسته او تاسو په ورځ او په هفته کې یو جوړه لئ په میاشت کې به هم چېرته سر په هغه جامو وینځلو په صابون وینځلو تاسو هر سهار وایي په ایمان هر سهار جوړه بدلوئ که نه بدلوئ چېرته پټې ولیدو چېرته هم ډیران ولیدو هغه هر څه بدل شو د ډیران په ځای باندې واشروم شو د واشروم په ځای باندې د جرګي په ځای باندې کچن شو دومره خدای فضل کړی دی چې دا کوم ځای کې ناست یو دا کوم ځای کې ولاړ مثال دا جبه و دا پټي و اوس وګورئ الحمدلله بنګلې دي پکې دا رنګ په رنګ بلفونه بل دي دا څه وجه ده په امن اوسئ په عزت اوسئ خوشحاله اوسئ ودان اوسئ او څه چې شوي دي ښه نه دي شوي د دې جرګې د پاسه که نور چا د دې د پاسه زیاتې وکړو یو بل سره خدای دې وایي او موږ ورباندې مونږ کلمه هم تېرو دغه کلمه به هم وایي او زمونږ جرګه به هم وایي مونږ چې څه کړي دي ټیک هم د الله د رضا لپاره کړي دي او دوی چې څه کړي دي دوی زمونږ نه زیات یو قدم مخکې اخیستی دی ځکه چې دوی دا کور په خپله جوړ کړی دی نو زه به دا وایم چې ډېرې خبرې وکړم نور ستاسو ټایم نه ضایع کوم دا چې کوم دا نن دلته دا خلک راغونډ شوي دي نو د جان کاکا دې خدای عزت وکړي ده ویلي چې زما ګاونډ دی د ټولې جرګې ته یې ویلي دي زما ګاونډ دی او زما وروڼه یې تاسو زما کشران یې زما مشران کړي یې چې څه راسره کوئ مونږ ته اختیار دی د هغې خبرې نن دا نتیجه راوته چې الحمدلله جان کاکا سره د بچو سره د وروڼو سره د جرګې دلته ټول موجود یو دلته راغو او دلته به انشاءالله د نن نه وروستو به یو نوی سفر د دې د ورورولۍ شروع شي او دا ورورولي د خدای د دې قایم او دایم ولري او چا چې پکې قدم ایښی هغه له خدای پاک د هغې اجر ورکړي خبره تر تاسو واورېدله خبره مو کړله او د روغې چې کوم دی د فیصلې چې کوم دی حسین بیان کا فیصله هم بیان کا دا دوی په منځ کې فیصله همدغه وه چې دا یو بل ته ورغاړې ورته او غلط فهمي چې کومه وه ختمه شوه الله تعالی دې چې کوم دی دا همیشه رونه لري او څنګه چې شاهد وویلې چې زمونږ چې کوم دی په کور کې کوم رونه یو جان محمد لا چې کوم دی زمونږ مشر رور دی او عمده توقع ته نه انشاءالله دا به نه مونږ هم چې کوم دی دا ټوله جرګه چې کوم دی لرو ناصر به یې ته چې کوم دی خاص کوم چې هغه پاسي او د راغلو مېلمنو شکریه هم ادا کړي او د څلور خبرې مو کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې د سړوزو مسیزو حضرخانه او د پندو د راغلي مشرانو او د جان محمد لا د خاندان او هغه سره راغلي مېلمنو ټولو ته اول په جمع باندې السلام علیکم خبرې خو ډېرې شوې او زما په خیال چې څومره نو جان افضل تفصیل سره هغه خبرې وکړې هغې نه پس زما په خیال د خبرو کولو ځای پرې نه کو او بیا شفیع بایي تفصیل بیان کو خو زه د خپل طرفه د خپل خاندان طرفه دا څومره مشران چې د کمې ورځې نه دا واقعیا دا خبره شروع شوې وه او هغې کې کم مشر نومونه اخیستل ډېر ګران دي خو کم مشر د لومبۍ ورځ نه واله تر نن ورځه پورې چې کم کردار ادا کړی دی یا زمونږ د دواړو کورونه د روغولو او د جوړولو کې خپل کردار ادا کړی دی نو زه د خپل طرف نه د خپل خاندان طرف نه د دواړو طرف نه
موږ د هغې ډېر مشکور یو چې هغې دا کم تګ او دو کولو نو دا یې صرف او صرف زموږ د دواړو د خوب او درد او د راروان د مستقبل د تکلیف نه د بچ کېدولو دپاره کولو نو یقینا د دې قدم چې دی هغه چې زموږ د خیر دپاره او د دې سره پته وه چې یاره د دې د نقصان د شر د بچ کولو نه دې دا کوم کردار ادا کو نن د هغې د کوششونو د وجې نه نن د دواړو زموږ دا کورونه د جنگ د دشمنۍ او د یو غټ فساد او نقصان نه چې بچو نو دا د هغې ټولو مشرانو د برکته نو یقینا زه د هغې مشرانو چې چا هم کردار ادا کړی دی یو څو پکې ډېر ادا کړی به وي خو د ټولو د هغې ټولو او کومو خلکو چې د دې تکلیف د افا کولو دپاره موږ سره رابطې کړي زه د هغې ډېر مشکور یم او انشاءالله نن نه پس چونکې پښتو وطن دی زمونږ یو جرګه مرکه مشري دا زمونږ یو اهم شی دی او چې دې مشرانو کومه فیصله وکړه هغه انشاءالله ما ته زما خاندان ته به انشاءالله در قیامته پورې منون به وي او د دې خاندان د دې کور چې کوم موږ ته د دغې واقعې نه مخکې کوم هغې سره زموږ ورورولي زموږ ګاونډتوب زموږ کلیوالي وه انشاءالله د نن ورځې نه پس به هغه ورورولي هغه ګاونډتوب هغه کلیوالي به انشاءالله او هغه دوستي به یو ځل بیا به انشاءالله زموږ طرف نه شروع کېږي به او انشاءالله زموږ به هغسې قدر او عزت او احترام کوو څنګه چې د دغې واقعې نه مخکې و انشاءالله او امید لرو چې انشاءالله د هغې به هم دا چې کومې څه وو هغه انشاءالله رنج او غم هغه به انشاءالله ختم شوي د یو ځل بیا ستاسو ټولو چې کوم دلته راغلي دا ټول د دې چړزو مسیدو هزارخانې او د پوهنتو مشران یې د یو ځل بیا ستاسو ټول دلته په راتګ باندې شکریا ادا کوم والسلام تاسو دعا وکړئ والصلاة والسلام على خير خلق الله اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبنا يا الله Ahem.